حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ته دا فرمایي چې مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې په حجۃ الوداع ول سفر کې روانو او مدینه منورې نه تلوز موږ په ژبه باندې صرف د حج ذکر او چې حج وکړو چې کله مکه مکرمه ته نږدې شو نو په کوم ځای کې چې لږ وخت مکه مکرمه ته پاتې وو نو هلته ازماغه ورځې شروع شوې چې کله د ښځو په هره میاشت کې هغه ورځې شروع کېږي د مریضتیا ورځې مې شروع شوې د هره میاشت د زنانو چې کوم بیماري راځي هغه شروع شوه نو نبي علیه السلام خیمې ته راغی تشریف یې راوړو نو ویې کتلو چې زه ناست یم او ژاړم نبي علیه السلام ما ته وویل چې معلومېږي داسې ستا د بیمارۍ ورځې شروع شوي دي ما ورته ویل چې او نو دغسې خبره ده نبي علیه السلام ما ته ویل چې د ژړا څه ضرورت دی دا خو داسې یو څیز دی چې الله جل شانه د آدم علیه السلام په لورګانو باندې یعنې ټولو ښځو باندې دغه شی لازم دی دغه مریضتیا راځي نو ته ټول اعمال کوه صرف دا دومره وکړه چې د بیت الله نه طواف مه کوه څو پورې چې دغه مریضتیا وي او پاکه شوې نه وي د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شو چې زنانه حج ته ځي عمرې ته ځي او احرام یې تړلی او مریضتیا شروع شوه نو بس دا به خفه کېږي دی نه څه مشکل نشته بس مکې مکرمې ته ورسېده نو هلته به بیا طواف نه کوي بیت الله نه خپله اتاق کمره کې به اوسېږي چې کله بیماري ختمه شي غسل به وکړي بیا به خپله عمره به ادا کړي یا د حج دپاره احرام تړلی د حج ورځې وي او د حج په ایامو کې دغه مریضتیا شروع شوه چې کوم هره میاشت کې راځي نو د حج نور افعال دې وکړي عرفات ته دې لاړ شي وغیره نور افعال دې وکړي او بیت الله شریف نه دی طواف نه کوي چې کله پاکه شوی دغه طواف وکړي دې کې د خفګان خبره نشته او زنانه ټول افعال کوي صرف بیت الله کې به بیت الله شریف نه به طواف نه کوي ځکه جومات دی زنانه د مریضتیا په وخت کې جومات ته نشي تللی انشاءالله نورې مسلې به هم بیانو او زنانو یې دومره دغه مسله زده کړي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي